سلامونه مې قبول کړئ. یو میرمن یو ښځه په کومو طریقو باندې یا په کوم وخت کې د هغې کوروالې ته زړه کېږي، هغه وختونه کوم وي او هغه کومې طریقې وي. په دې ویډیو کې تاسو سره هغه ضروري طریقې، هغه ضروري خبرې شریکوم. په یاد ولرئ چې کله هم یو انسان واده وکړي نو دا خبره دې په ذهن کې وساتي چې څنګه د سړي شوق وي دغسې د ښځې هم وي. ځینې کسان داسې فکر کوي چې خپله انزال شي یعنې ډسچارج شي، خو د خپلې میرمنې بیا خیال نه ساتي. نو په کار ده چې خیال وساتل شي. په دې کې یو څو داسې وختونه چې دغه ډېر زیات ضروري دی، په دغه باندې فکر کول پکار دی او دغه ته وخت ورکول پکار دی. لومړی وخت هغه وخت چې کله یو خاوند ډېر وخت بهر مسافر وي او هغه کله وطن ته راشي، کلي ته راشي، نو چې څومره د سړي زړه کېږي د دې نه زیات به د ښځې زړه کېږي. پکار ده چې دغه وخت کې په شپو کې یا په لومړۍ شپه باندې میرمنې ته وخت ورکړي، چې ځکه دغه وخت ښځه هم دا غواړي چې خاوند ورسره کوروالې وکړي، ځکه چې دوی ډېر وخت جدا تېر کړی وي، نو دوی په خپل منځ کې هغه معامله، هغه کوروالې کول غواړي. دویم دا چې که یو ښځه د هغې ماشوم پیدا شي او دغه بیا ډېر وخت وشي، څلوېښتې پکې هم تېره شي، دوی ډېر وخت پورې نه وي میلاو شوي، نو ښځه او خاوند دواړه ترسېدلي وي او غواړي چې د دې نه پس بیا کوروالې وکړي او دغه خپله زندګي ښکلې کړي، رنګینه یې کړي. نو په دې دوران کې خاوند ته هم پکار دی او ښځې ته هم چې دوی ملاپ وکړي، ځکه چې دې سره به د دوی ذهني ستړیا هم ختمه شي. خو درېیم وخت هغه وي چې کله د یو ښځې بیماري راشي، بیا د بیمارۍ نه پس هم د ښځې زړه کېږي، ځکه چې په دغه دوران کې ډېر وخت تېر شوی وي، نو دغه بیماري چې لیدلې وي، نو چې کله دغه میاشتنۍ بیماري ختمه شي، نو د ښځې زړه کېږي چې خپل خاوند سره ملاپ وکړي او کوروالی ورسره وکړي. نو دا وختونه هم په یاد ساتل پکار دي.